د رمضان مبارک د میاشت یو خاص دعا چې د هغې په حوالې سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان مبارک په میاشت کې دا دعا په کثرت سره وغواړئ. یو اسانه دعا ده، ډېره بهترینه دعا ده. که چېرې تاسو دا دعا نه ویلي نو دا دعا یاده کړئ او د رمضان مبارک په دې بابرکته میاشت کې دا دعا په کثرت سره وغواړئ. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وخته خپل امت ته په دې حواله سره باقاعده ترغیب ورکړل چې تاسو چې د رمضان مبارک میاشت راشي نو دا دعا دا په ډېر کثرت سره وایي. دا دعا کومه ده؟ بالکل اسانه دعا ده. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تاسو چې دې دعا اهتمام کوئ. دا دعا ده لا اله الا الله نستغفر الله ونسألك الجنه ونعوذ بك من النار. لا اله الا الله دې کې یقیني طور پر دا یو داسې کلمه ده، یو داسې ذکر دی لا اله الا الله چې دې ته افضل ذکر ویل کېږي. تمام ذکر چې ټول افضل ذکر چې دی لا اله الا الله. په دې کې د الله حضرت وحدانیت بیان شوی دی او اسی هم په یو حدیث شریف کې راځي چې د کوم انسان اخري کلمه لا اله الا الله وي دې به جنت ته داخليږي. نو کچري دا منګه د روز معمول جوړ کړو په کثرت سره وي او کچري په دې حالت کې زمونږ مرګ راشي نو یقیني طور پر بیا زمونږ تاسو لپاره چې کوم الله رب عزت وعده کړل دا الله رسول چې وعده کړل چې د کوم انسان اخري کلمه لا اله الا الله وي نو هغه به جنت ته ځي، جنتي به وي. نو یو خدا فضیلت شو. د هغې نه علاوه لا اله الا الله نه بعد نستغفر الله چې موږ ستانه مغفرت طلب کو. نستغفر الله نستغفر الله د الله رب عزت چې کوم دې مغفرت طلب کول، استغفار کول چې څومره په کثرت سره استغفار لا اله الا الله نستغفر الله د دې استغفار بشماره فضایل دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام خو د ګناهونو نه پاک او معصوم وو، لیکن د هغې نه باوجود فرمایي چې زه په روز کې روزانه اویا پیرې په یو حدیث شریف کې چې کوم دی 100 پیرې ذکر چې زه استغفار کوم. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ذات هغه هستی چې هغه د ګناهونو نه پاک وو لیکن د هغې نه باوجود به روز کې هغه 100 ځله استغفار کوو. موږ تاسو خو د ګناهونو ډک یو په کار دار چې موږ په کثرت سره استغفار کوو. د استغفار بشماره فائدې دي. حدیث شریف کې راځي چې کوم انسان استغفار کوي نو الله رب عزت په د هر غم نه د چې کوم د نجات ورکړي او د هر تنګي نه بدل چې کوم د اساني ورکړي او د هغې نه علاوه الله رب العزت په داسې ځای نه د رزق ورکړي چې د هغه ځای نه به د وهم ګمان هم نه وي او دنیاوي حوالې سره هم فایدې دي او د آخرت په حوالې سره هم بېشماره فایدې. نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د کوم انسان په نامه اعمال کې په کثرت سره استغفار وي داسې انسانانو لپاره خوشخبري ده. دا د قیامت پر ورځ باندې د خوشخبري علامت هم دی چې د کوم انسان ډېر زیات چې کوم دی د استغفار کثرت کې د په نامه اعمال کې په کثرت سره چې کوم دی استغفار موجود وي نو د قیامت پر ورځ باندې هم بیا د دې لپاره خوشخبري ده، نجات ذریعہ ده. او د هغې نه علاوه لا اله الا الله نستغفر الله ونسألك الجنه د جنت چې کوم دی طلب کول دی په دې کې د جنت طلب. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله تاسو الله حضرت جنت طلب کوئ نو جنت الفردوس غواړئ ځکه چې دا اعلی مقام دی. په جنت کې ټول نه دغه شانتي مرتبې دي، مقامونه دي. نو دا چې کوم مقام دی دا د ټولو نه اعلی مقام دی جنت الفردوس. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو د الله رب عزت جنت الفردوس طلب کوئ. جنت یقیني طور پر چې کله انسان جنت ته لاړ شي نو بیا هر قسم د پریشانیاں ختمي، هر قسم د ټینشن ختمي، هر قسم د بیماریاں ختمي. بلکې ځکه علما فرمایي چې په دنیا کې رب چاہی زندگی تیرا کې خپل خواهشات باندې مچلېږي، بیا په جنت کې چې کوم دی من چاہی زندگی تیرا کې چې څه او زړه کې راځي نو په هغه ټیم کې بس تاسو هغه خواهش پوره کیږي. نو غیر داسې زی دی چې هلته کې نه مرګ شته، نه بیماری شته، نه غم شته، نه فکر شته، څه قسم نه ټینشن نشته، بلکې ټینشن فری زندگی دا. همیشه به ځواني وي، همیشه به راحت وي، همیشه به سکون وي، هر طرف ته سلامتی وي. او بیا چې کله هغې نعمتونو ته انسان وګوري او بیا چې کله الله حضرت خپل دیدار کوي نو جنتیان به د جنت ټول نعمتونه به داونه هېر شي چې کله د الله حضرت دیدار وکړي نو یقیني طور پر جنت د جنت طلب کول لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنه موږ ستانه جنت طلب کوو. هغه شانتي ونعوذ بك من النار د جهنم د اور نه پناه غوښتو. لا اله الا الله نستغفر الله ونسألك الجنه ونعوذ بك من النار د جهنم د اور نه پناه غوښتو. هغه جهنم چې د هغې ذکر الله حضرت په قرآن مجید کې بارها کړلی. الله حضرت د ټولو انسانانو حفاظت وکړي، الله حضرت ټولو انسانانو ته هدایت نصیب کړي چې دا جهنم د اور نه بچي. یو دومره هولناک ځای چې الله حضرت څه فرمایي واعتدنا للکافرین سعیرا چې دا اور داسې اور
چې دا ایشدل ور دی ما تیار کړل د چا د لپاره د کافرینو د لپاره چې کوم خلک د الله رب العزت احکامات نه مني دا غي انکار کوي کافر دي نو الله دې فرمایي چې دا ور ما د لپاره تیار کړل او په یو ځکه الله دې څه فرمایي قرآن مجید د آیت مفهوم دی چې کله جهنم ته واچول شي د هغو چې جسمونه دي د هغو نه د سرمن بالکل لري کړل شي دومره خطرناک اور وي او بیا فرمایي چې دوباره به دوی نوې سرمن واچول شي دغه شانتي به دوی عذاب بار بار ملاوي دا معمولی اور نه دی په یو حدیث شریف کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جهنم د ګرمایش د وجه نه الله حضرت شکایت وکړي چې الله د دې ګرمایش په وجه باندې د دې سختۍ په وجه باندې زما یو هي سره ولګي د بلې صحیح خورا دومره هولنا کیدا الله رب عزت جهنم ته اجازه ورکو چې په کال کې د 2000 ساعت استه شي یو دنه طرف ته یو بار طرف چې کله دنه طرف ته ساو اخلي نو سرزي جوړ شي ګرمي ختم شي د سرزي د موسم چې راشي د جهنم دنه طرف ته ساو او چې کله بار طرف ته ساو اخلي دا بیا ګرمي جوړ شي څومره ګرمي انسان بیا نشي برداشت کوله نو یو تاسو ور چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دنیا دا ور چې کوم دی دا یو حصہ ده او د جهنم مور دا یو کم او یا فیصد یعنی 69% د جهنم مور ده او صرف یو فیصد د دنیا مور ده تاسو اندازه ولګوئ چې صرف یو فیصد د سمرا سوزول کې انسان نشي برداشت کوله دا تقریبا یو کم او یا % فیصد چې مور ده هغه سمرا هلنا کې سمرا خطرناک وي نو په حدیث شریف کې راځي چې تاسو د جهنم پر اواله ځکه الله رب عزت د اخري عشره چې کوم دا د سوی لکه کې د جهنم نه د خلاصي عشره نو الله رب عزت چې کوم بندگان په دې میاش کې د الله حضرت چې کوم دې عبادتو کې بندگیو کې توبه استغفارو کې ځان معاف کې او هغه کسان چې جهنم کې واجب شوی الله رب عزت په دې اخري عشره کې بیا هغه د جهنم نه خلاصي نصیب کی نو دا چې کوم دې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې دا دعا تاسو په کثرت سره غواړئ د رمضان مبارک میاش کې لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنه ونعوذ بك من النار دا چلته په تاسو د دې دعا اهتمام کوئ نو ان شاء الله تعالی د رمضان مبارک چې کوم فائدہ ده چې کوم مقصد دی او موږ تاسو ته حاصلېږي الله حضرت موږ تاسو ته سمجھ او د عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته